سلامونه عزیزانو او وخت مو په خیر. زه میلاد بارکزی یم او نن غواړم له تاسو سره د پروژو د مدیریت د لسمې مطالعاتي ساحې یعنې د پروژې د شریکانو مدیریت په اړه یو مهم او جالب بحث ترسره کړم. یاد مو وي چې مخکې مې د تدارکاتو مدیریت د لسمې مطالعاتي ساحې په توګه یاد کړی و، خو د اصلاح په توګه هغه نهمه مطالعاتي ساحه ده. دا چې نن پرې خبرې کوو دا لسمه مطالعاتي ساحه ده. نو راځئ شروع یې کوو. کله چې موږ یو پروژه پر مخ وړو، هلته تل داسې خلک وي چې له پروژې سره مستقیم یا غیر مستقیم تړاو لري. ځینې خلک د پروژې د بریا لپاره ډیر مهم رول لري، خو ځینې نور بیا کېدای شي خنډونه جوړ کړي. دا ټول خلک، ادارې او ډلې موږ ته د پروژې د شریکانو په توګه را برسېره کیږي چې هغه ته پروجیکټ سټیک هولډرز وایي. ځینې شریکان ممکن په ډیره کمه کچه اغیزه ولري، خو ځینې نور بیا دومره مهم وي چې د پروژې پایله بدلولی شي. نو د دې شریکانو پیژندل، د هغوی د توقعاتو درک کول او له هغوی سره سمه اړیکه ساتل د پروژو د بریا بنسټ جوړوي. علمي څېړنې ښیي چې هغه پروژې چې د خپلو شریکانو د پیژندنې او ښکیلتیا لپاره پلان لري، د بریا چانس یې تر نورو څو چنده زیات وي. نو ځکه باید د شریکانو مدیریت سمدستي وروسته له دې چې د پروژې چارتر جوړ سو پیل سي. اوس راځئ چې د شریکانو د مدیریت په څلور مهمو پروسو، یعنی د شریکانو پیژندل، د شریکانو ښکیلول، د شریکانو مدیریت او همدارنګه په شریکانو باندې په نظارت جلا جلا خبرې وکړو. لومړی د شریکانو پیژندل دی. په دې مرحله کې موږ هڅه کوو ټول هغه اشخاص او ادارې وپیژنو چې زموږ له پروژې سره هر ډول ممکنه تړاو لري. په دې پروسه کې موږ ګورو چې څوک دي، څه غواړي او څومره اغیز لري. د دې مرحلې محصول معمولا یو سند وي چې ورته د شریکانو راجستر ویل کېږي او پکې د هر شریک نوم، رول، توقعات او د اغیزې اندازه لیکل کېږي. دوهم د شریکانو ښکیلول دی. کله چې موږ شریکان وپیژنو نو بیا پلان ور جوړوو چې څنګه ورسره اړیکه وساتو. یعنی څوک به په کومو پریکړو کې برخه لري، څوک ته به معلومات ورکوو او له چا سره به په دوامداره توګه اړیکه ساتو. د بیلګې په توګه یو مهم شریک باید د پروژو په غونډو کې حاضر وي، خو یو کم اغیزه لرونکي شریک ته یوازې د راپورونو استول کافي وي. دریم د شریکانو مدیریت دی. دا هغه وخت دی چې موږ خپل پلان عملي کوو، یعنی له شریکانو سره خبرې کوو، د هغوی اندېښنې اورو، د هغوی مشورې منو او هڅه کوو چې هغوی زموږ د پروژې ملاتړی پاتې شي. ښه اړیکه باور رامنځته کوي او باور د هرې بریالي پروژې اساس دی. څلورم د شریکانو د مدیریت نظارت دی. په دې حالت کې پروژه مخ پر وړاندې ځي، حالتونه بدلیږي، خلک نظر بدلوي. په دې مرحله کې موږ دا څارو چې زموږ د اړیکو پلان څومره اغیزمن دی. که کوم شریک ناراضه وي یا اندېښنه ولري، ژر یې حلوو او که اړتیا وي پلان بیا نوی کوو ترڅو اړیکې لا هم پیاوړې شي. ملګرو، د نویو طریقو او د ترنسو په اړه به دا ووایو چې نن سبا د تکنالوژۍ له زیات پرمختګ سره د شریکانو مدیریت هم ډیر بدلیدلی دی. پروژې اوس یوازې په دفترونو کې پر مخ وړل کېږي نه، موږ اوس د مجازي ډلو، ویډیويي غونډو او انلاین راپورونو په نړۍ کې کار کوو. نو یو ښه مدیر باید وکولی شي د ټولنیزو
شبکو، ډیجیټلي وسایلو او آنلاین غونډو له لارې هم خپل شریکان ښکیل وساتي. بله دا چې لکه څنګه چې د پروژو د مدیریت هره مطالعاتي ساحه ځینې پایلې او محصولونه لري، نو د شریکانو د مدیریت مطالعاتي ساحه هم له دغې ځانګړنې څخه مستثنا نه ده. نو د شریکانو د مدیریت د پایلو په اړه به دا ووایو چې د شریکانو د مدیریت یوه پایله د شریکانو مفصل پیژندګلوي، لکه د هغه نوم، اداره، رول او موقعیت معلومول دي. دوهمه د شریکانو طبقه بندي ده، دا چې شریکان داخلي دي، بهرني، د کمو اغیزو لرونکو یا د زیاتو اغیزو لرونکي دي. دریم محصول په دې برخه کې د ښکیلتیا پلان دی چې د پروژې د عمومي پلان برخه ګرځي. څلورمه هغه معلومات دي چې د نظارت په مرحله کې ترلاسه کیږي او د راتلونکي اصلاحاتو لپاره کارول کیږي. ګرانو دوستانو، تر دې دمه مو د پروژې د مدیریت د 10 مطالعاتي ساحو په اړه لنډ خو مفصل بحثونه کړي. دا هغه موضوعات دي چې د PMP سرټیفیکیشن لپاره ډېر اهمیت لري. په راتلونکي ویډیوګانو کې به بیا د نورو مهمو مفاهیمو او د ازموینې لپاره د چمتووالي په اړه خبرې وکړو. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.